خو عیسی د زیتون غره ته لاړ. بله ورځ سهار وختي هغه بیرته د خدای کور ته لاړ او ټول خلک ورته راټول شول. هغه کېناست او هغوی ته تعلیم شروع کړ. په دې وخت کې د شریعت عالمانو او فریسیانو یوه ښځه چې د زنا په وخت کې نیولې وه هغه ته راوستله او د ټولو په مخ کې ودروله. هغوی عیسی ته وویل استاذه دا ښځه د زنا کولو په وخت کې نیول شوې ده. موسی په شریعت کې موږ ته حکم کړی دی چې داسې ښځې باید سنګسار شي. خو ته په دې هکله څه وایي؟ هغوی دا خبره د دې دپاره وکړه چې عیسی په دام کې راونیسي تر څو وکولی شي په هغه باندې تور ولګوي. خو هغه خپل سر ښکته واچو او په خپله ګوته یې په ځمکه باندې لیکل شروع کړل. کله چې هغوی په پرله پسې توګه د هغه نه سوالونه کول نو عیسی خپل سر راپورته کړ او هغوی ته وویل په تاسو کې چې کوم چا هیڅکله هم ګناه نه وي کړي نو هغه به اولنی کس وي چې هغه په تیږه باندې اولي. عیسی یو ځل بیا خپل سر ښکته واچو او په ځمکه باندې لیکل کول. کله چې هغوی دا خبره واورېدله نو زاړه خلک لومړي لاړل او بیا ځوانان ورپسې روان شول. عیسی د هغې ښځې سره چې هلته لا ولاړه وه یوازې پاتې شو. عیسی خپل سر راپورته کړ او هغې ښځې ته وویل هغوی څه شول؟ هیڅ چا ته محکومه نه کړې؟ هغې ځواب ورکړ هیڅ چا هم نه ښاغلیه. عیسی وویل نو بیا زه هم تا نه محکوموم، ځه او بیا نوره ګناه مه کوه. عیسی یو ځل بیا د خلکو سره خبرې وکړې او ویل زه د نړۍ دپاره رڼا یم. څوک چې زما پیروي کوي هغه به په تیاره کې نه ګرځي بلکې د هغه سره به د ژوندون رڼا وي. فریسیانو هغه ته وویل ته د خپل ځان په هکله شاهدي ورکوې نو ستا شاهدي اعتبار نه لري. عیسی په ځواب کې وویل حتی که زه د خپل ځان په هکله هم شاهدي ورکوم نو زما شاهدي اعتبار لري ځکه زه پوهیږم چې د کوم ځای نه راغلی یم او چیرته به ځم. خو تاسو نه پوهیږئ چې زه د کوم ځای نه راغلی یم او چیرته ځم. تاسو د انسانانو د رسمونو او رواجونو له مخې قضاوت کوئ خو زه د هیڅ چا په هکله داسې قضاوت نه کوم. خو که زه قضاوت هم کوم نو هغه سم دی ځکه چې دا کار زه یوازې نه کوم بلکې هغه پلار چې زه یې رالیږلی یم په دې کار کې زما سره دی. ستاسو په شریعت کې لیکل شوي دي چې که چیرې دوه کسه د یوې موضوع په هکله شاهدي ورکوي اعتبار لري. یو زه یم چې د خپل ځان په هکله شاهدي ورکوم او بل شاهد زما پلار دی چې زه یې رالیږلی یم. بیا هغوی د هغه نه پوښتنه وکړه ستا پلار چیرته دی؟ عیسی ځواب ورکړ تاسو نه ما پیژنئ او نه زما پلار. که تاسو زه پیژندلی نو زما پلار به مو هم پیژنده. عیسی دا خبرې هغه وخت وکړلې کله چې هغه د خدای د کور په خزانه کې خلکو ته تعلیم ورکاو خو هیڅ چا هم هغه ونه نیوه ځکه چې د هغه وخت لا نه و رارسېدلی.